السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغان کرکټ مینوالو لپاره تازه د خوشحالۍ خبر. افغان لوبډله له سریلانکا وروسته بنګلادیش ته روانیږي. افغان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا لوبلړۍ وروسته د راتلونکي جون میاشتې په 10مه نیټه د بنګلادیش په لوري خوځېږي تر څو د یاد هېواد پر وړاندې یوازینۍ ټسټ، 3 نړیوالې ورځنۍ او 2 نړیوالې شلوريزې لوبې ترسره کړي. په دغه سفر کې به د ټسټ لوبه د جون په 14مه نیټه پیل سي، ورپسې به د جولای په 5، 8 او 11مو نیټو افغان لوبډله د سیالي لوبډلې پر وړاندې 3 نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کړي. په پای کې به د همدې میاشتې په 14مه او 14مه نیټه د بنګلادیش پر وړاندې په شلوريزو نړیوالو لوبو کې ډګر ته کښته سي. د یادونې وړ ده چې د بنګلادیش پر وړاندې یوازینۍ ټسټ لوبه به د یاد هېواد د پلازمینې ډاکا په شیر بنګله کرکټ لوبغالي کې ترسره سي. په داسې حال کې چې د یو ورځنۍ نړیوالو لوبلړۍ به د چټګرام په ظهور احمد چودھري لوبغالي کې ترسره سي او د شلوريزو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ به د یاد هېواد د سلټ په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره سي. بلخوا افغانستان د هند پر وړاندې. زما د معلومات په اساس د دواړو هیوادونو د 500 ورځو لوبو لړۍ به د جون په 23مه نیټه پیل سي. د سیریز وروستۍ لوبه به د جون په 13مه نیټه ترسره سي، خو تر اوسه رسمي په دې نیټو هوکړه نه ده سوې. د کره کولو لپاره به ډیر ژر د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف هند ته ولاړ سي چې د IPL نیمه پایلوبه به هم له نږدې وګوري.